السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. ملګرو ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې دی. ملکنډ سره تعلق لرونکی د 13 کالو ځوان چې خپله ښځه او پلار، مور او ویری قتل کړی دی ډېر په بېدردۍ سره. آیا دا یې څنګه قتل کړل او د ده د قتل کېدو وجه څه وه او د ده دومره غټ ظلم ولې وکړو؟ مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنه والی. ملګرو که تاسو زموږ په چینل نوي وئ نو زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. او ملګرو د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې د تازه معلومات نه تاسو زر تر زره خبرېږئ او خوند ترې اخلئ. ملګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د ملکنډ سره تعلق لرونکی د 13 کالو ځوان عابد علي چې کوم ډېر زیات ظلم کړی دی چې د یوه کور 4 کسان یې قتل کړي دي. په هغې کې د هغه پلار او مور او ښځه او یو ویره شامل. آیا دا یې څنګه قتل کړل؟ ملګرو دا ویل کېږي چې آیا د عابد بدعمله او د به نورې نشې تماشې کولې، د هغې په وجه دا کور ته راغله او د ښځې ته یې وویل چې ښځې سره په جګړه شو چې په هغې کې د ټوپک راواخیستو او په ښځې یې ګزار وکړو. نو د ویره او مور او پلار د باندې حمله وکړه چې د نه ټوپک مونږ والو، خو هغې چونکې ډېر زیات زور کې او هغه ټوپک ډک و نو هغې د وجې هغه په هغو باندې هغه حمله وکړه او هغې په هغې باندې برش وکړو چې هغې سره هغه مور او پلار او ویره زخمي شو ډېر زیات او هغې نه بعد یې هغه هسپتال ته وړل، خو د هغوی حالات ډېر زیات تشویشناک و. د هغې نه بعد دا اطلاع راغله چې آیا د عابد علي چې کوم مور او پلار او ویره باندې حمله کړې وه او قتل کونې کوشش یې کړی و، آیا هغوی درې واړه وفات شو په هسپتال. ملګرو ډېر زیات ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. ملګرو د حکومت نه هم زموږ دا درخواست دی چې آیا دومره ظلم ولې وشو چې د یوه کور 4 کسان د یو کس قتل کړل او هغې نه بعد عابد علي ګرفتار شو. دا ډېره زیاته افسوس او دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی په ملکنډ کې چې د یوه کور 4 کسان وفات شول. ملګرو زموږ د حکومت نه اپیل دی چې د کس ته سخته نه سخته سزا ورکړي. ملګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي زموږ نورې ویډیوګانې د چینل ضرور سبسکرایب کړئ. والسلام.